دا د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د وزلوب یا بزکشۍ لوبې دي چې 10 ټیمونه پکې ګډون لري او 10 ورځې به دوام وکړي. په دغه سیالۍ کې د هیواد د بیلابیلو ولایتونو څخه لوبډلې ګډون لري چې لوبې ترسره کوي. د بلخ ولایت په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې هر کال یعنی د ژمي په موسم کې د وزلوبې لوبې ترسره کیږي. بلخ کې د 10 لوبډلو ترمنځ د وزلوبې ټورنمنټ پیل شو. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار په مقیمبای ورزشي لوبغالي کې د 10 لوبډلو ترمنځ د وزلوب یا بزکشۍ ټورنمنټ پیل شو چې یادې سیالۍ به شاوخوا 10 ورځې دوام وکړي. دغه سیالۍ د افغانستان د وزلوبې ملي فدراسیون له لوري برابرې شوې چې مالي ملاتړ د اکسبول شرکت لخوا نه کیږي او د لوبو ژوندی بهیر د افغانستان ملي سپورټ ټلویزیون په قانوني بڼه خپروي. په دغه ټورنمنټ کې بغلان، بلخ، بامیان، بدخشان، کندوز، سرپل، سمنګان، لوګر، جوزجان او تخار 10 ګډونوالې لوبډلې یو د بل پر وړاندې لوبیږي. د وزلوبې ټورنمنټ مسؤلین وایي بلخ کې وزلوبه یا بزکشي اوږده تاریخي مخینه لري چې له همدغو سیالیو څخه موخه ورزش ته وده ورکول او د دودیزې وزلوبې د بیا راژوندي کېدو ساتل دی. قسمی که شما امروز مشاهده میکنین ما تورنمنت بزکشی مزار را در شهر مزار شریف راه اندازی کردیم که هدف از برگزاری این مسابقه رشد ورزش و زنده نگه داشتن ورزش ملی و ننوی کشور ما بوده که از این ولایت زاده شده و در این ولایت ما را خواستیم که برگزار کنیم. در این تورنمنت 10 ولایت اشتراک کردند که برای مدت 9 روز با هم رقابت میکنند. بازی بزکشی که قدامتی بسیار قدیمی داره خصوصا در سمت شمال. امروز ما شاهدش هستیم. این بازی میتونه که روزمره در هر ولایت برگزار شود یا در تیم ملی. از زمانی که تیم ملی مسابقات برگزار کرده خیلی مردم تازه اسب خریدن تا مردمشان تماشا نشان بدن تشویق کنن. ورته مهال د وزلوبې ټورنمنټ یو شمېر چپاندازان د خوښۍ سربیره وایي چې د اسلامي امارت حکومت دی د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې مختلفې لوبې برابرې او ترسره کړي. ما به حساب خوشی آمدیم دیگه، وطن امن و امنیت نمیتونه خوشی باشه دیگه، مردم خود خوش و علاقمند بزکشی هم زیاد است. از حکومت امارت اسلامی میخواهیم که همیشه نمیتونه مجلس ها را والیبال، فوتبال، بزکشی را زیادتر رونق بده که همچنین بزکشی از همه چیزی که در افغانستان پر بیننده است. بسیار احساس خوش دارم که به خاطر که لیگ بزکشی را در مزار شریف برگزار کردند. ما از مسئولین میخواهیم که فقط همین لیگ در هر ولایت افغانستان باید برگزار کنند. په همدې حال کې د وزلوبې ځینې نندارچیان د یا ټورنمنټ د ترسروي هرکلی کوي او له حکومتي مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې ورته ډول سیالۍ دې ډېرې ترسره شي. دا خو ډېره پخوانۍ لوبه ده چې هغه اصلي تاریخ خو لا زموږ د ما څه پیدېږي. موږ اس په اسپداري خپله لرو، د دې پلار هم اسپداري کړې، نیکونه هم اسپداري کړې، خو دا ډېره یوه ښه لوبه ده. د امنیتي مسؤلینو هم دغه خواهش ده چې دغسې تورنمنټونه خلکو ته برګزار کړي چې هم د خلکو پکې سات تېر شي، هم پکې ټول دغلته د خوشحالۍ احساس وکړي او راسي دغلته خپل سیل وکړي او په ښه فضا کې له امنیتي مسؤلینو اوس فعلا هم ډېر خوښ چې ډېر ښه امنیت، ډېر سهولت، ډېر ښه ترتیبات باندې دغه میدان دغسې جوړ کړی چې ټول مسلمانان راشي دغلته د خپل سیل وکړي په قراره فضا کې. خواستمان همین است که باید در هر ولایت باید بازی باشه، بازی نمیتونه توگلمین باشه. خب مردم بسیار علاقه زیاد داره، خصوصا مردم شمال بیخی علاقه زیاد است. د یادونې وړ ده چې بزکشي ملي تاریخي او عنعنوي لوبه د هیواد له شمال زون بلخ ولایت څخه د رامنځته کېدو او خپرېدو اصلي سرچینه اخلي. یاده لوبه هر کال د ژمي په یخ موسم کې د بلخ ولایت سربیره د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې ترسره کیږي.